وروستي ولسونه یو ځل بیا په داسې مهال د نظام پر ملاتړ او د جمهوریت پر دوام ټینګار کوي چې په دې وروستیو کې وسلوال طالبان په هیواد کې د نوي اسلامي نظام په نوم د نظام د یوې نوې بڼې د منځته راتګ خبرې کوي. د نظام په ننګه راوتلي دغه خوستي قومي مخور او ځوانان د نوي نظام جوړښت د هیواد او خلکو په خیر نه بولي او وایي ژوند او ګټې پر جمهوریت پورې نښلېدلي دي. د نورې نړۍ هیوادونو غوندې موږ هم باید نظام ولرو، نظامي ځواکونه ولرو، پولیس، اردو، تر څو دغه ټولنې او دغه حکومت نظم ایجاد وي او پرمخ تللی وي. اوس حکومت د جمهوریت په اډانه کې چوکاټ کې قایم شوی دی او بالکل دلته پرته له جمهوریت زندگی د موږ لپاره سخته ده. په ورته مهال لاریونوال د لوګر د تیر ماښام غمیزه چې پکې تر 100 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته غندي او د سولې او وطن د دښمنانو کړنه یې بولي. دوی ټینګار کوي چې باید د جګړې ښکې لوري په ځانګړي ډول وسلوال طالبان اوربند ته غاړه کیږدي تر څو د وینې تویېدنه بنده او د سولې راتګ ته لاره هواره شي. د وروستۍ پیښې په تړاو باندې په خوست کې مو ستر سوله ییز لاریون وکړ. د دې لپاره موږ په دواړو خواو باندې غږ کوو چې سلې دې پر ځمکه باندې کېږدي تر څو مو افغانان په ارامه فضا کې ژوند کوي. د صلح نه مخکې باید اوربند وشي او د افغانانو د وینو تویېدو مخه باید ونیولی شي. هدف مقصد مو دا و افغانستان کې صلح نه امریکا راوستی شي، نه یې پاکستان راوستی شي او نه یې ابرقدرتونه راوستی شي، ځکه چې ابرقدرتونه او ګاونډیان خپلې ګټې لټوي. صلح باید افغانان راولي او افغانان هم باید یو بل وزغمي او یو بل تحمل کړي تر څو په افغانستان کې د یو دایمي سولې برخمن شو. دا خاینین دي، دا ظالمان دي، دا اسلام نه مني، دا مسلمانان نه مني. له بله اړخه یو شمېر کسان په هیواد کې د روانې جګړې اداره او کنټرول د امریکا په واک او صلاحیت کې بولي. دوی ټینګار کوي چې باید امریکا خپلې ټولې هغه ژمنې پوره کړي چې د جګړې د پای ته رسېدو او د ترهګرو د له منځه وړلو پر تړاو یې له افغانانو سره کړي. فرید تقي، روحي خبري اژانس، خوست.